د غزني اجرستان ولسوالۍ کې د علماو شورا له لوري جوړ شوی 2 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. په دغه علمي سیمینار کې دیني علماو له لوري د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. د سیمینار تنظیمونکي وایي موخه یې له دا ډول پروګرامونو دا ده چې په ټولنه کې خلک له مذهبي اختلافاتو راوګرځوي او د ټولنې معنوي پرمختګ ته زمینه برابره کړي. اله العالمین څومره پیغمبران را لېږلي دي، هغو ټولو پیغمبرانو د ملت مابین کې اتفاق او اتحاد راوستلی ده. اوس هم که په افغانستان کې د ملتونو سره یو سي، بیا به یو ظالم جابر حکومت په افغانستان باندې حمله ونه کړي، بلکې افغانستان به هوري، افغانستان به ازادي، د افغانستان اقتصاد به برابر وي، افغانستان به د پرمختګ په حالت کې وي. د دې ټولو لپاره مهمه خبره دا ده چې باید دغه قومونه که هزاره دي، که تاجک دي، که ازبک دي، که پښتانه دي، هغه په خپل مابین کې سره اتفاق او اتحاد وکړي. د دې ملت د خدمت لپاره، د دې ټولنې د آبادۍ لپاره، د دې وطن د پرمختګ لپاره باید دوی مټې راونغاړي او خدمت وکړي. په دغه علمي غونډه کې دیني علماو برخوالو ته د اسلام په اهمیت هر اړخیز معلومات ورکړل. د سیمینار ګډون کوونکي وایي دا ډول مجلسونه د ټولنې د معنوي ودې او ثبات لپاره مهم دي. د دې ولسوالۍ په چار اطراف کې اهل تشیع خلک موږ سره ژوند کوي، نو د دې په ارتباط باندې موږ ته په سیمینار کې دا چې وویل شو چې باید دا خلک په خپل مابین کې یو تحمل سره ولري، یو د بل احترام باید ولري او یو د بل یو ښه د ورورولۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. نو دا سیمینارونه چې موږ ته شوي دي په هر باب باندې دا خبرې موږ ته وشولې. نو انشاءالله تعالی دغه سیمینارونه د دغه وطن دپاره، د ولس دپاره، د عامو خلکو دپاره مقصد دا خبرې ورسېدلې. ډېر خلک به انشاءالله تر دې نه ګټې واخلي او ډېر خلک به مقصد یو د بل سره ښه ګزاره او ژوند ولري. حتی د موږ د ولسوالۍ بعضې علما چې په نورو ولسوالیو کې مسؤلیت و، هغه هم دومره ورته شوق او محبت و چې هغه هم راغلو په دې سیمینار کې موږ سره ګډون وکړو. نو بیا دلته چې کومې موضوعګانې وي، هغه داسې موضوعګانې وي چې هغه اول موږ د علماو ته، یعنې داسې څه چې بعضې وخت کې چا سره په ذهن کې یو څه وي خو ورته فکر یې نه وي چې د هغو تشریح وکړي یو چا ته، یا یو څوک پرې پوه کړي. نو دغه شیخ صاحبانو موږ په داسې څه باندې پوه کړلو چې هغه له موږ سره به یا په ذهن کې و یا به نه و، خو موږ ورته پام نه و چې یا د ولس ته یې تشریح کړو. د سیمینار تنظیمونکي زیاتوي هڅه کوي د غزني نورو ولسوالیو کې هم دا ډول علمي پروګرامونه جوړ کړي. دوی له خلکو وغوښتل چې د پردیو په تبلیغاتو باور ونه کړي او د خپل اسلامي نظام کلک ملاتړ وکړي.